د سیریز وروستۍ بریا مو مبارک شه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په درېیمه وروستۍ شلاوریزه لوبه کې د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه سیالي ترسره کړل. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړل چې په درېیمه 50 اوریزه لوبه کې د زمبابوې لوبډلې ته په 8 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړل. د دغه سیالۍ ټاس افغان لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د افغان لوبډلې بیا په نن سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړل. په خاصه توګه د افغانستان رو توپ اچوونکو ډېره زبردسته لوبه وکړله چې علامه محمد غضنفر 15 لوبغاړي وسوځول، داسې راشد خان بیا 3 لوبغاړي وسوځول، خو عظمت الله عمرزي او فرید احمد ملک بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د 128 منډو هدف په تعقیب کې د افغانستان پایلیز توپونکي یو ځل بیا نن ښه وځلېدل چې ډېره زبردسته بهترینه توپونه یې ترسره کړل. صدیق الله تل 50 منډې جوړ کړلې، داسې عبدالمالک بیا 90 منډې جوړ کړلې. د دوی تر اوټ کېدو وروسته رحمتشاه زرمتي او حشمت الله شاهدي هم ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړل چې زمبابوې لوبډلې ته په وروستۍ لوبه کې یو ستره ماته ورکړل. د درې نړیوالو 50 اوریزه لوبلړۍ د افغانستان لوبډلې وګټل. ټولو افغانانو ته د یو ځل بیا مبارک وي.